الله ستاسو ناراضه دی، تا ته به څنګه معلومیږي چې الله ستاسو ناراضه دی؟ د ټولو څخه مخکې به ستا د ژوند څخه لمونځ وځي، تا ته به د لمانځه توفیق بیا نه میلاویږي. د پیغام په خپله هم واوره او د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کا چې دوی هم الله راضي کولو کوشش وکړي. دویم شی بد صحبت، د غلطو خلکو سره ناست ولاړه به ستا ډېر سي چې کله تا څخه الله ناراضه سي. او دریم د مور پلار نافرمانی، چې کله ته د مور پلار نافرمانی شروع کړي، مور پلار تا څخه ناراضه سي، نو پوه شه چې الله تا څخه ناراضه دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د الله ناراضګي د مور پلار په ناراضګي کې پرته ده، او د الله راضي کول د مور پلار په راضي کېدو کې پرته دی. او الله څنګه راضي کو داغه طریقه الله په خپل را شولې ده. حي علی الصلاه، حي علی الفلاح، راسي د لمانځه طرف ته، راسي د کامیابی طرف ته. کله چې یو انسان لمونځ کول شروع کړي دغه به کامیابی، ځکه چې پر اذان کې دغه 15 وخت مشته دا پیغام را رسیږي. کله چې تاسو لمونځ ادا کړئ تاسو ته به کامیابی ملایوي سي. کامیابی څه ده؟ د الله راضي کېدل دي. چې کله الله راضي سو د دنیا شی او شادي د آخرت شی او شادي مشته را نصیب سولې.